پردې وطن دې ماسخوتن دې لږ چوت شه د پرهرونو نه سندرې جوړوما ډېر ښه بڑا دا باسی ګټ ډرامه بغیر نه ده د هندو د پاله چا ډېره غوښه ابوبکر ولې دا خبر نه شو یو واده پکې لږه خوا کړه خرور زه به درنه لاړ شم روړی سار شه چې روټۍ به وکړي ګنټه بعد وې نه کېنه ما به خرور زه به درنه لاړ شم ابوبکر دا څه کوې کېنه کور ته به لاړ شو چې روټۍ به کېنه په خیر ورونې څنګه یې ښې برابرې صحت یې ښه دی ته کوم جماعت ته ګوره ته خو هغه ځای ته ګوره زما خو دلته کې څه کار و زه خو په هغې پسې راغلی یم راغلی ومه ابوبکر ولې دا خبر نه سو بیا واده پکې لږه خوا کړه بکر لاس مه میله نه یار زما پلار دا کار چلته نه دی کړی د هندو د پاله چا ډېره غوښه هندو د پاله هندو د یال د پاله غټه غوښه هندو د پاله هندو د یال د پاله غټه غوښه خوړله د بل ستا د پاله غلا وکړم تاسو وځه هله نواز خو دې ستی لکه د بلاول یالا الله دې زموږ دا دوستني دکه شان همیشه ساتي او زما چې څومره هم ژوندي نو زما به ستا سره دوستي وي ستا سره او که چېرې مړ شوم نه یار داسې مه وایه الله دې ستا نه مخکې ماله مرګ راکړي ماله داسې وایه یار بیا پسې څه بیا پسې دغه وکنه چې راز پرېږده ځای راځه یار چې مې اوس کور ته لاړ شو دوباره یې وکړه ابوبکر یار په ټوله دنیا کې ما ستا په شانتي بل یار پیدا نه کو یار رور زما دې هم ستا په دوستۍ قسمي تر څو پورې چې ته ژوندی که نه کباب په غرو مې کباب او مین په غرو ځه راځه که نه ورېږه بیا کو ځه راځه ځه ځه یار تاسو دواړه د یو بل سره دومره مینه کوئ چې د یو بل په دیدن باندې اړو ملیږئ نو ملیږئ نو تاسو دواړه د یو بل سره دومره مینه کوئ چې د یو بل په دیدن اړو ملیږئ نو یار تا ته څه پته ده زما خو په دنیا کې دغه یو دوست دی دغه یو دوست او زړه مې غواړي چې په دې زړه کې دننه پټ کم دننه یار ابوبکر ته خالص لیونی لیونی یار د دوست یار په دوستۍ کې ډېر زیات لیونی یم ډېر زیات و زه چې ځو غلط و یار ابوبکر تاسو دواړه د یو بل سره دومره مینه کوئ چې د یو بل په دیدن اړو مړېږئ نو دا خبره کوله بیا دغه ما خبر لا نو یار ابوبکر تاسو دواړه د یو بل سره دومره مینه کوئ چې د یو بل په دیدن اړو مړېږئ نو یار تا ته څه پته ده زه خو د دوستۍ د یار په دوستۍ کې یار ابوبکر تاسو دواړه د یو بل سره دومره مینه کوئ چې د یو بل په دیدن اړو مړېږئ نو یار تا ته څه پته ده زما خو په دنیا کې دغه یو دوست دی دغه یو دوست او زړه مې غواړي چې په دې زړه کې دننه پټ کم دننه یار ته خو ماته بیخي لیونی ښکاري لیونی پرېږده دا خبرې دا چې چای در باندې وسکم ما خو خبر ونه کړه چې او زه خو د یار په دوستۍ کې لیونی یم لیونی نو د هغې نه بعد د چی خبره ده
حبیب وروره په خیر علي یو بخه څنګه وروره چېرته د خپل یار خواله تللی وې کو وروره دغه خواله تلم ته څه کوې کار کې کار مې کوو ښه ته خیر دی ښه کار کوونه وخت جوان نو دا موجوده خاکه چې زمونږ کمدن نو دا په دوستانه باندې ده او دا حبیب الرحمن صاحب د هغې لیکوال دی خو حبیب الرحمن صاحب دا خاکه جوړه کړې ده خو یقین په خدای وکړه چې په خیرونه پکې زمونږ ړه چول دی په مخه په خیر په مخه په خیر دی به په دې ځای کې اوس خفه کېږي خو خاکه داسې ده چې 2 منټه بعد او په خیر 2 منټه بعد او په خیر له دې سره زما یو متل یادېږي مشرانو یې د یو نادیدو کره زوی شي زوی نو هغه په ښکلولو مړه کړی و نو دا موږ په دې خاکه کې په خیرونو مړه کړو کار یو په خیره به پکې ور وکړو دا په خیر پکې وکړه هسې ګرانو کتونکو ابوبکر صاحب خدا خبره وکړه زما په خپل ځانې ډېره خوښه هم شوه چې واقعي په خیرونه پکې ډېر شو دي خو تاسو ته به پته وي چې په هره یو موضوع کې په هره یو کهانۍ کې یو سټیپ داسې راځي چې د هغې بالکل مرکزي کردار هغې ته ویلی شي او د ټولو کم چې مطلب دا دی زمونږ هغه خاکۍ یا ډرامۍ د هغې ټول دارومدار چې هغه صرف په دقه یو کلیپ باندې جوړیږي نو زمونږ د دې خاکې مین مقصد چې کم دی هغه په دې په خیرونو کې واضحه کیږي چې څنګه مطلب دا دی لکه یو 2 دوستان خواږه دوستان چې د غربت او یا د مجبورۍ د حالاتو هر څنګه چې تاسو ویلی شئ بیانوم وکړه زه د خپلو کتونکو نه بالکل ستاسو خبره زه منم خو زه د کتونکو ته واضحه کوم چې زموږ د ملګري تنقید وکړو نو زه به دا وایم چې یو په خیر به پکې بل هلکه ګوره چې کار دی که نه ګوره دا سپتین دی او دا چې دی سمیع الله دی چې دی د ریټیکسو باچا دی دی وایي چې ریټیکس یې نه کوي نو دی هیرو نشي جوړی خو اوس په ته موږ ته په یو ښکلي اواز باندې د کتونکو ته څه ووایي ځکه ستا اواز چې دی که نه دا ډېر زیات خوږ دی وختي ما باندې ډالۍ په خوږ اواز باندې دغه که چې بیا درته په اخره کې په خیر وکړم نو څه ورته ویم فیاضه بس یو ښکلې ټپایزې ورته زه خیر ته به پکې شعر بیان کړي بس د سردار علي ټکر ګانا د نازي اقبال په आवाज کې وایي خو وایي ته په شعر خبره وکړه زه دایم کې شعر وایي تاسو ته سوچ وکړئ زه وایم ها زه په ښایستو کې بدلنګ پیژنم زه په ښایستو کې بدلنګ پیژنم زه د بیمانه سړي لنګ پیژنم ما د طلا د غرونو بنګ پیژني او زه د طلا د غرونو بنګ پیژنم اوس راځو پیاز او سمیع الله له خپلو کې مشوره وکړه که نه تا خو موږ دومره ریټیکس یې کړلې خاندې به نه او ډېر خطرناک ریټیکس یې کړلی او به مخې ته راولو دی کتونکو ته ځه یو پې ارشاد شئ وزه نو دلته یو څوک خاوند د نظر نشتی چې مې پورته کړي زه د دانو ډک وږی شتو ته چا ویشتلی دا سمی صاحب یو څو مصرې پکې وکړئ په خوږ اواز ډېر په بهترین انداز کې وای ویم ورته وایه مړه پریما ولې وایه ما وله منځ میدان کې خښ کئ چې ښکلی یار مې په سینه بیټینګ کوي نه اول دې وی چې را مین شه اوس راته وایې زړګې صبر که میانا خوږ شه پکې خوږه شه مینهوالو تاسو وکړه زموږ د ټیم هوم ورک ډېر ښه روان دی او په دې هوم ورک کې چې دی ریټیکس به موږ تاسو ته ښایو په دې خبرو په دې منځ کې به ریټیکس راځي تاسو به یې ګورئ خو یو ریټیکس دی هغه په سټارټ کې لږ ډېر خطرناک دی هغه دې پیاس کړی دی په خدای یقین وکړه پوړمې به له کوټې راځي چې په خیر وکړه